عزتمندو نن د ازادۍ چې کوم روح دا نوجوانان ورکوي، نن د ازادۍ روح چې کوم دا ډمان ورکوي، نن د ازادۍ روح چې زما او ستا بچې ورکوي، د ازادۍ دا روح موږ ته مشرانو نه دی ښودلی چې په کومه ورځ باندې زموږ ملک آزاد شو، په هغه ورځ باندې د ازادېدو نه مخکې دا اعلان وشو چې ای مسلمانانو دا یاد لرئ دا ملک من آزادو، څه اعتبار سره آزادو. هندوستان کې چې کله دا ټول یو ملک خوراک څښاک موږ ته آزادو، جامې لباس اچول موږ ته آزادو، لمونځ کول موږ ته آزادو، خو عزتمندو باقاعده یو سټیټ د الله په نوم باندې نه جوړ شوی. دې وجې نه علماو او سیاسي خلکو یو محنت وکړو چې موږ خپل یو سټیټ او یو خپل بیل شناخت جوړول غواړو، نو موږ دا ملک د لا اله الا الله د محمد رسول الله په نوم باندې جوړ کړو. زموږ شناخت نشته. عبادتونه په امریکا کې انسان کولی شي، اوس هم په امریکا کې جوماتونه دي، مرکزونه دي تبلیغي، او دغه هندوستان کې د ټول نړۍ مدرسه ده. دومره مدرسه زموږ پاکستان کې نشته. زموږ پاکستانیان چې کومې مدرسې ته نسبت خپله کوي دیوبندیان یو، هغه دیوبند مدرسه په هندوستان کې ده، هغه مرکز دا د تبلیغ کار چې څومره عظیم الشان لوی کار جوړ شوی دی دا د پاکستان نه دی جوړ شوی، دا هماغه هندوستان نه د بنګلې والا جومات نه او د بنګلې والا مسجد نه دغه مولانا الیاس رحمت الله علیه په همدغه هندوستان کې دا زموږ د اکثر لالویو حیران د هغه ځای نه راغلي. وجه دا وه چې زموږ یو شناخت نو د لا اله الا الله په نوم باندې، د محمد رسول الله په نوم باندې چې کلمه کې د لا اله الا الله مطلب مضبوط یقین نو، او محمد رسول الله یعنې زموږ پوره اعمال قانون د اسلام په شکل کې نو، نو دوی یې موږ یو بېل ملک جوړو چې د هغې قانون هم د محمد رسول الله په نوم باندې، نورې طریقې د محمد رسول الله په نوم باندې هندوستان کې اوس هم کېږي. زموږ نه ښه مسلمانان هلته موجود دي، زموږ نه بهترین جوماتونه هلته موجود دي، خو سیاسي حوالې سره قانوني شکل سره چې کوم دی ملک موجود دی، یا موجود د مدینې ریاست یا د دې ضرورت و پاکستان په دې نوم باندې جوړ شو. د رمضان المبارک د عبادت په میاشت کې جوړ شو. اشاره شوه دې ته چې دا ملک موږ د عبادت لپاره ازادو، دا د الله رب العزت د فرمانبردارۍ لپاره ازادو. عزتمندو خوشحالي چې څومره خوشي په دې ملک باندې هغه کمه ده. که یو انسان اختر کې کپڑے بدلوي په دې ورځ نوي کپڑے واچوي خیر دی. یو انسان جنډه اوچتوي په عام ورځ باندې په دې ورځ باندې په خپل سوزکي باندې ډاټسن باندې جنډه ولګوي خیر دی. دا خپل شناخت قومونو ته ښایي چې موږ یو قوم یو، زموږ ریاست دی، موږ وپېژنئ او د دې جنډې د لاندې چې کوم دی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جنډه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ سر ورکولو، په دې کلمه باندې سر ورکولو ته تیار یو. هر ملک ماس کې ملک خدای ماس، دا ټول ملکونه زموږ دي، ځکه دا زموږ د الله ملکونه دي او موږ د الله نوم لیوایو او د الله نوم اخیستی. خو نن عزتمندو د ازادۍ نه یو بل طرف ته لاړو، ازادۍ نه ګډا ته خبره ووتله. راشئ د جنګ ازادۍ په هغو ورځو کې هغه شپږ لاکه خلک چې حلال شوي دي هغوی ته به موږ څه جواب ورکوو. هغه ښځې چې بربنډې شوي دي په هغه ورځو باندې، او دا سیکان هندوان مسلمانان دا ټول حلال شوي دي، او د ټولو ته یو اذیت د دې نوم دپاره چې د لا اله الا الله په نوم باندې یو ملک جوړ شي، د دې دپاره چې کوم د هغوی ځانونه قربان کړه. خلکونه په جریبونو باندې ځمکې پاتې شوي دي، د چا نه اولاد پاتې شوی دی، د چا اولاد په لاره باندې مړ شوی دی، په سلګو کې د چا ښځه مړ شوې ده، د چا بوډا پلار مړ شوی دی، د چا بوډۍ مور مړ شوې ده، صرف د دې لپاره چې موږ به د خپلو بچو لپاره د لا اله الا الله په نوم باندې یو ملک جوړو، د محمد رسول الله د سنت طریقو لپاره به یو ملک جوړو. لاړې هغه نن هغه ملک کې د سنت طریقې سبا کولی کېږي. نن د هغه ملک په پارلیمنټ کې عزتمندو د عقیدې بیان نه کېږي. نن د هغه ملک په پارلیمنټ کې د ګستاخ رسول لپاره بیان نه کېږي، د لا اله الا الله لپاره بیان نه کېږي. په دې باندې چېرته بیان ونه شو چې زموږ د لا اله الا الله ملک والا خلک بې لمانځه کېږي، د دې به څه کېږي؟ زموږ په ملک کې عزتمندو خلک زکات نه ورکوي، د دې به څه کېږي؟ زموږ د ملک مالداره خلک حجونه نه کوي، د دې به څه کېږي؟ زموږ د ملک کې چې کوم دی انصاف خرڅېږي په پیسو باندې، د دې به څه کېږي؟ یو جج په 2 کالو کې د نبي علیه السلام د نوم دپاره فیصله نشي کولی، دې ملک ته څه آزاد ملک دی. په دې وجې عزتمندو زموږ ماشومان ازادي څه کوي؟
خزی بدن تاسو ګورئ په دې پارکونو کې نری کپړې بیا اچولي ډانسونه به کوي هلکانو جینکو سره ولې ازادي ده ازادي موږ له چا راکړې ده الله راکړې د ټولو نه اول آزاد انسان الله پیدا کړی زمون مورم موږ آزاد دی پیدا کړی زمون مورم الله آزاد پیدا کړی زمون پلارم الله آزاد پیدا کړی او نن د ازادي کوم باندې هغه الله پاک 14 اگست دی زمون د پښتنو د 14 اگست وي نو هغه د 14 اگست دی ځکه د 14 اگست د لوی په پوره دی او دا باندې چې کوم دی د ټول شپېلې دي او د سيزونه ریکارډ نه لاس کې ورکړي بیګا شپه چې کوم دي چې په نه دی کړی وای 14 اگست دی بالکل 14 اگست دی په دې دکاندارانو باندې وی عزتمنو تاڼو ته اچول پکار چې دوی زمون بچو ته د ازادۍ غلط مفهوم ځین ته واچو چې ته په ټوپونه وې او ته چې کوم نه نن ګوره د ازادۍ ورځ د جمعه ته ګوري کسان پکې کم دي ازادي مناوي په جیل کې روډ باندې دا ازادي نن خو پکار دی چې بیا ورځ زمون شروع نه راغله یا الله دا خو د جمعې مبارک ورځ دا چې 14 اگست ته مطابق له دې جمعې په ورځ باندې زمون دعا ازادي ده من الله آزاد پیدا کړی د جمعې مسکو ملکم آزاد دی د دې لپاره دعا الکانو سرینسری د موټر سایکلونو وستي دي ازادي نه نوم دی لا شاستا اباو اجداد خلکو ټینګونو پورې راکړل په دې ورځ باندې قسم دی په جنگ آزادۍ کې چې کله مسلمانان کې شریو د مالټا چینونو وګورا د شیخ الهند مون دی لوري کسان هغه مالټا په چینونو کې د وی کیری راکړل شوی د وی بدلونه راکړل شوی چې کله شیخ الهند وفات شو او خلکو ولا غسل ورکو چې دا هغه بدن یې وکړو کوم کسانو چې هغه له غسل ورکول دا وی چې وته خلک یې راځي چې څه چلو شو چې خلک ورته عادت نشو څه چل دی ویل قسم دی د شیخ الهند بدن په من اوس وکړو چې د مالټا په جیب کې دا بدن کې چې کوم څومره سوري کړي شي او د بدن څومره تور شوی دی هغه وخت پورې دا په بدن باندې اثرات موجود لا شد مالټا د جیل د ازادۍ د هغه غازیان او شهیدانو د تاسو کا او وی چې موږ به جیلونو ته منتقل کول یو بل جیلونو ته او یو ځلې چې کوم دی موږ په ریل کې واچول ریل او په ریل کې را لمیغونه داسې لګولې میخونه وی موږ به چې کوم دی یو میاش موږ په ریل کې مزل کړی دی بوتوره بوتلې به او جټکې به ولا ورکولې او دا سیخان به زموږ په دې بدلونو کې دلته ننوتل وی زمونږ بدلونه دانې شوي نونې وکړل او بیا به دا سیخان پکې ننوتل بیا څه وخت پس بیا ګاډی سټارټ کړو هغه دانو کې به هغه سیخان ورننوتل او وینې ځلې به زمونږ د بدلونو نه راتلې دا د جنګي ازادۍ نه تاسو د ازادۍ د وینې نه تاسو کې ازادي څه دا وی په کار باندې کفرې کې لري و چې کله موږ چې دا واچولو نو په دې باندې خوشاله شو چې زه دغه عذاب نه من آزاد شو و چې کله زمون بارکه فیصله وشوه چې نن به دا علماء کرام او دا عام خلک دا بدل شوټ کیږي دا به پانسي کیږي وي موږ په جیب کې چې کوم دی د پانسۍ دپاره د خوشحالۍ جشن وکړلو چې شکر دی نن به زموږ د بدن نه روح جدا شي او مزید تکلیفونو سره به موږ مخامخ کیږو او الله ته سوال کول د شپې په تهجد کې خدای پاک موږ له پانسي راکړي خدای پاک موږ له مرګ راکړي دا اذیتونه نور زموږ نه برداشت کیږي داسې نه زموږ ایمان ډانواډول نشي زموږ ایمان کو نه خپسېږي موږ چېرته د ایمان نه محروم نه شو یا الله موږ له شهادت مرګ راکړي موږ له پانسي راکړي وایي الله زموږ دعا قبوله کړله چې زما باندې اعلان وشولو د پانسۍ اعلان زموږ په مخ باندې خوشحالي وه وی هغه انګریزانو تاسو کو چې دا ولې خوشاله چې تاسو شو دوی په مرګ باندې خوشاله ویل ها دوی په مرګ باندې خوشاليږي نو د نن نه پس دوی له موږ مرګ هم نه ورکو ځکه دا مرګ د دوی د خوشحالۍ سبب جوړیږي او موږ هغه کار نه کوو چې کوم دوی له خوشحالي ورکوي لہذا دوی به په خپله باندې تړپا کړوري او دوی به چې کوم د خپې راکاږي او دوی به موږ دوی له مرګ هم نه ورکو دا مرګ موږ په دوی باندې نه پیرزو کېږي ځکه دا مرګ دوی له خوشحالي ورکوي دې ته د ازادي دې ته وایي بهرحال خدای لپاره نن شپه ورځ هم لا پاتې دی لاړ شي د خپلو بچو نه دا لوی ګونګي او دا لوی څیزونه والي لاړ شي د بلډ پریشر د مریض نه تپوس وکړه چې بابا د ازادۍ دا اواز چې دا ماشوم په دې ګلې کې ګونګي وایي دا باندې څنګه لګي
هغه الله دې دا ماشوم تبا ورباد کی او الله دې دې دا لاسونه مات کی او الله دې دې دا مور او پلارم ګونګیان کی چې دې دا ګونګیا ورکړي لا شک هغه بابا نه تاسو کا چې هغه لس ورځې په پروت دے پاسپتال کې په بیت باندې پروت دے لا شک هغه بډې ابې نه تاسو کا چې هغه لس ورځې سل قدم دے او سل قدم له نه عیسی جنوسی هغه دې تروري دا ګونګیا د آزادۍ خوان کې کړي ستان مسیتا ته ګونګي وي دا خیر کلو تللی خوشحالی مناو کا خپل کور سجاو کا او بلی جمعات باندې تاسو تک نشوي تاسو په جنډه لګولې او بلی جمعات باندې تاسو چې کومه بلکونه په خپل خرچي سره لګولې وي هیڅ خبره نه ده موږ خبرو تاسو په جمعات لوټې د پاکستان د جنډې په شان باندې راوړې وي تاسو په جمعات دا ګېټ د پاکستان د جنډې په شان رنګ کړې وي موږ به هیڅ کله تاسو ته نه وې چې تاسو خوشحالي داسې مکوئ تاسو په مال یو شي پټه راوړې وي تاسو په موږ هم داسې خپل کمیس راوړې وي نن منبر باندې موږ اچولې وي موږ به تاسو نه منې کړې ځکه ازادي لوی شی دی د ازادي نه موږ خبر یو ازادي یو لوی شی دی په بهر حال عزتمندو د ازادي دا مفهوم اغستل چې سلنسر لګول دا لکه چې کوم دې عزتمندو په دې موټر سایکل باندې ګاډاګانې دي دا د ازادي نوم دی ازادي نوم دی دوه رکعاته موږ الله تعالی شکریا ادا په غریب باندې خرچاو کا زمون ملک غریب اوسم پابند دی زمون ملک غریب آزاد نه دی تاسو ازادي وکړه راځي چې زمون غریب راشي په جمعات کې ودرېږي او هغه اعلان چې د نن نفس ماته غوړي د زکات اغستلو ضرورت نشته زمون غریب هر موږ کې چې کوم د کس اعلان کوي مال راکې یو سیر وروالي زمون په کوڅو کې د سیر ورو اوازونه لګي ازادي دې ته وایي چې د چا پلار قتل شوی دی او لاړ شي عدالت چې کوم دی د هغه د پلار قاتل راونیسي او هغه سزای موت ورکړي او هغه راشي په جومات کې اعلان کړي چې واقعي زموږ ملک آزاد دی نن زما د پلار قاتل چې کوم دی هغه پانسي کړی شو هغه غریب د خپل پلار د قاتل دپاره چیرې ځمکه خرڅه کړه د خپل لور د غوږونو نه والي راواغستې او هغې په بازار کې پونه دا ورسره خرڅ کړلې چې زما د پلار قاتل په بازار کې ما سره بر سره بازار ګرځي دا ازادي به هغه څوک ورکوي دا به مولا ورکوي که دا به وزیر اعظم ورکوي که دا به صدر ورکوي د دغه خلکو د چا تپوس د چا کورونه سوځولی شوي دي د چا دوکانونه سوځولی شوي دي د دې خلکو تپوس به څه کوي دغه خلکو له به ازادي څوک ورکوي قرضونو کې خلک ډوب شوي دي د دې قرضونو نه به دوی له ازادي څوک ورکوي هاي دا بجلی شي ګرانه شوه غریب سړي 10 روپۍ بل راغلی دی هغه غریب خو په سکول کې چوکیدار دی 3000 روپۍ د هغه تنخواه ده دا به دا 10 روپۍ بل د کوم ځای نه ورکوي ازادي دې ته وایي چې ملک کې خلک خوشحاله وي او عزتمندو ستا په بدن او وطن کې چې ستا روح بند وي او پریشانه وي دا به څه ازادي چې ته د خپل ضمیر غلام وي دا به څه ازادي چې ته د خپل پارټۍ غلام وي دا به څه ازادي چې ته د خپل قوم د خپل لیډرانو په غلطو کارونو باندې کاردار اچې دا به څه ازادي دا یاد لري مسلمان قومونه چې کله دوی ظلم کړی دی الله د کافرانو دوی ظلم الله نه معاف کوي څومره ظلم شروع دی قتل او غارت وړو ماشومانو سره عزتمندو زناګانې کېږي عدالت کې په کلونو باندې کیسونه شي دي کې د عدالت څه خبره ده ډایرکټ پکار دی چې جج د رسولي کور ته لاړ شي او په مکه چوک کې هغه د حق خبرو وکړي او هغه پالیسي کړي چې خلکو لپاره د عبرت نشان جوړ شي په هر حال کې عزتمندو دا لکان مې په لاره کې ولیدل ګډېدل او دغه نه عزتمندو قسم وینې کولې زړه یو درد و یعنې زموږ هم زړه غواړي چې موږ ازادي منو موږ هم ځو پارک ته ځو چمن ته ځو ماشومان سیل نه موږ ماشومان له 14 اگست کپڑے جوړو او هغه فلم چې کوم د 14 اگست روپۍ مګستې ازادي څوک خلاف د ازادي خو یو پرېدم خلاف دی یو دوتی چې کوم د تعالی ته دروازه ګلاو کا او هغه چې کله د دروازې نه وځي هغه سره په خندا باندې وځي د یو ساروی د یو سپینه پټه ګلاو کا هغه چې کله په ازادي باندې هغه مستیاني کوي هغه لکه وځي خپل مالک ته حرام د ازادي نه خبر و یو ځل چې دوتی ته وویل چې زه به تاله د سرو پنجره جوړه کړم خوشحاله به شي ما خپلې ښځې له د سرو والي دي کړي تاله به د سرو پنجره جوړه کړم هغوی عربیانو یو نظم جوړ کړی وایي لست ارضا بالقفص وان یکن من ذهبي ای زما مالکه ته زما د زړه د خوشحالۍ نه ځان نه خبرې ته ظاهر ته ګورې راشه زما زړه کې خو
لګ نظر وکړه چې زما د سره په څه خوشالېږي زما زړه ازادي غواړي د سرو پنجرې نه غواړي الحمدلله نن پاکستان کې موږ یو آزاد ملک یو او یو آزاد پولیس یو په دې باندې موږ ته فخر خپل عبادت کولی شو ډېر کارونو کې موږ ته ازادي ده ډېرو کارونو کې موږ ته پابندي ده الله رب العزت زموږ عمل چې اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی د اسلام دپاره یو هیرو جوړ کړي او د اسلام دپاره یو مړه جوړ